आओ हमारे साथ चलो। बलूचिस्तान के तलबा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। बलूचिस्तान के तलबा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। बलूचिस्तान के तलबा को افغان د پښتونخوا سپورټس ارګنایزیشن زونل سیکریټري او د نن دا چې کومه درنه روان ده تقریبا د پاکستان پر سطح باندې د نوي تنظیمو الاینس دی او ورسره هغه تنظیمونه چې په الاینس کې نشته هغه هم ورسره ګډ دي. د دې ګوړو یوه مشترکه درنه ده د انلاین کلاسز خلاف. په صوبه کې 3G 4G نیټ نشته، د صوبې په 80% علاقه کې نیټ نشته او په صوبه کې د 15 تر 20 غنټې د بجلی لوډ شیډینګ وي او د ټیچر ټریننګ نشته، د سټوډنټ ټریننګ نشته، بنیادی انفراستراکچر نشته. HSC پر موږ انلاین کلاسونه مسلط کړل چې دا یو ډېره غیر منصفانه فیصله ده. د نن دا درنه دا مطالبه کوي چې فوري طور دي د انلاین کلاسونه ختم شي او څنګه چې مارکیټونه خلاص دي، کاروبارونه خلاص دي، سټاک ایکسچینج فیکټریانې خلاص دي او SOP تج خلاص دي. لہذا ټولې تعلیمي ادارې د SOP تج دي دا دې خلاص کړي. خیل صوبایي چیرمین پښتون سټوډنټ فیډریشن دا وخت موږ د بلوچستان ایالتي اسمبلی مخ ته ناست یو. په دې کې بېلابېل طلبه تنظیمونه شریک دي. دا چې کومه مظاهره لاریون روان دي دا په دوه هکلو دی. یو پرون چې کومه له طلباو سره پیښه شوې وه د پولیس له جانبه، په دې کې د بلو سټوډنټس الاینس او د پښتون سټوډنټ فیډریشن تقریبا 80 غړي چې ورسره ښځې هم دي د طلباو تنظیمونو 10 هغه هم ګرفتار شوي. هغه واقعه د غندلو دپاره او له دې سره چې کوم په سیمه کې په بلوچستان کې د طلباو چې مسایل دي او د هغه برسېره د HSC چې موجوده پالیسۍ د آنلاین کلاسز د هغې خلاف نن طلبه راوتلي دي چې کوم د دوی بنیادي ستونزې دي هغه نه دي اورل سوي او چې کوم یک طرفه فیصلې سوي دي د هغې بالکل طلبه تنظیمونه چې کوم دي هغه غندنه کوي او دا د 18 آئیني ترمیم بالکل مخالفت ګڼي. او دا چې کوم اوس یو خو مخکې چې د پاکستان کوم تعلیمي نظام دی هغه پر طبقاتي نظام باندې ولاړ دی. په بلوچستان کې چې کوم 84% ولس دی هغه چې کوم زده کوونکي دي هغه په سرکاري سکولونو کې سبق وایي. نو دا څرګنده خبر ده چې د بلوچستان چې کوم ولس دی هغه د پرایویټ سکولونو چې کوم فیسونه دي له حساب کتاب دی هغه نسي برداشت کولی. نو په دې برسېره په بلوچستان رنګه د ملک غریبه سیمه او په دې کې بیا کیلا عبدالله د ملک تر ټولو غریب ډسټرکټ دی. په داسې علاقه کې د معروض او د زمینی حقیقتونو برخلاف آنلاین کلاسز چې کومه پالیسۍ د HSC د وفاق له طرفه وړاندې سوې ده د دې موږ پر زوره غندنه کوو او دا پالیسۍ موږ ته هېڅکله هم قبول نه. کیا بلوچستان پاکستان کا صوبہ نہیں ہے؟ کیا جو HSC بنتی ہے کیا وہ بلوچستان، گلگت بلتستان، فاٹا اور خیبر پختونخوا کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا بالکل نظر انداز کر کے صرف اور صرف کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا وہ فیصلے لیتی ہے؟ کیا وہ ان ریجنز میں حقائق کو نہیں جانتی ہے کہ وہاں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے؟ تو یہ کام ان کا ہے، ہم ان پر وہ دیتے کہ وہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. HSC نے بھی خود یونیورسٹیز کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے سرکمسٹینسز کے ساتھ ساتھ آپ اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں، اس کے بعد وہ لوگ جو ہے نا آن لائن کلاسز لیں گے. اب یہ حکومت اور خاص کر بلوچستان حکومت، HSC، وفاق، وزیر تعلیم، ان سب کا وہ ہے کہ وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرے اور اس طبقاتی جو نظام تعلیم ہے اس کو ختم کرے اور بلوچستان کے طلباء کو تعلیم کا حق دے. اچھا مامو، کل جو واقعہ ہوا اس کے بعد حکومت نے جو اسٹیپس اٹھائے اب تک اس پہ آپ کس حد تک مطمئن ہو اور مزید کیا؟ دیکھیے اطمینان تو مجھے بالکل بھی میں مطمئن نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہاں پہلے بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ہم جس چیز کے لیے نکلتے ہیں وہ ہے ہمارے ڈیمانڈس، جو ایجوکیشن کا رائٹ ہے. ہم اس وقت مطمئن ہوں گے جب جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جس چیز کے لیے ہم نکلے تھے وہ پورا ہو سکے. اور دوسری بات کارروائی کی ہے. بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں جو ملزم ہیں ان کو کبھی بھی کوئی بھی سزا نہیں دی گئی ہے، یہ بات ثابت ہے. یا اگر UB اسکینڈل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایسا ہی لقمہ ہے کہ پولیس کو ابھی جو ہے نا معطل کر دیا جائے اور کچھ مہینوں بعد پھر سے انہیں آن ڈیوٹی رکھا جائے، تو ابھی تک اطمینان میرے خیال سے اس ریاست پر، اس صوبائی حکومت پر اس حد تک ہمیں اطمینان نہیں ہوا ہے. الرحمن الرحیم. اسما نوم حاجي محمد بنگول زیدی. زه به نېشنل پارټي غ مرکزي کمیټي ممبر یم او ډسټرکټ کویټا غ پریزیډنټ یم. نن چې دا احتجاج شروع دی دا به BSO په جار زیر اهتمام یو مظاهره دی، یو پروټیسټ دی، دا به د آنلاین کلاسز خلاف
چې دا آنلاین کلاسزونه چې دا زموږ حکومت اعلان کړی دی دا زموږ انډیوالانو زموږ دا سټوډنټ مطالبات دغه دي چې دا صوبه کې موږ انټرنیټ نه لرو چې انټرنیټ نه لرو بیا به څنګه به موږ دا آنلاین کلاسز به واخلو ظاهره دغه سره به زموږ دا هر څه چې موږ دا ویلي دي یا به دا زموږ سبق یا مفت اگزامونه کیږي دا به موږ دپاره ډېر غټه نقصان دی د دې خلاف چې سته نن بي اس او پجار د سټوډنټان د احتجاج کړي پرون چې کومه واقعه وسوه هغه کوم سټوډنټ او هغه په بلوچ طلبه ته ولسي دغه سي سټوډنټانو هغه به دغه کې آنلاین کلاسز خلاف چې ستنه احتجاج کړو هغه په پوره امن احتجاج لیکن پولیس خپل یو دهشتګردي د پولیس خپل مرزي سره رالی دغه سره په حالات خراب وکړي دا شیزو انجلۍ دا ټول ته گرفتار وکړي د دغه چې ستا د چادر پامالي مو کې د پښتون رواج کې نه پښتو رواج کې دي نه بلوچ رواج کې دي نه بلوچستان رواج کې دي دا د دې ډېر مزمت